درنو لیدونکو د افغانستان حکومت د کانفرنس په اړه په خپره کړې اعلامیه کې ویلي دي چې نړیوال او ګاونډیان باید د ترګرو د ځپلو لپاره یوازې د افغانستان د حکومت سره مرسته وکړي او نه د نورو غیر قانوني ډلو سره د غونډې په اړه البته د مسکو د غونډې په اړه د افغانستان د موقف د لا ښه پیژندلو او په افغانستان کې د روسیې د علاقمندۍ د زیاتوالي په اړه نور معلومات د سکایپ د لارې نه په روسیه کې د افغانستان د سفیر عبدالقیوم کوچي صاحب نه اخلو چې د په روسیه کې د جمهور رئیس ځانګړی استازی هم دی. کوچي صاحب تاسو سلام وړاندې کوم. ډیر تشکر چې تاسو زموږ بلنه منلې ده. یوه پوښتنه اوله دا کوم چې د روسیې اصلي هدف په افغانستان کې څه شی دی اصلا؟ ډیره مننه چې ماته د بلنه راکړه. بسم الله الرحمن الرحیم. د روسیې خو هدفونه ډیر دي. اول غواړي چې په افغانستان کې د بدلونونو سره چې هم روسیې کې راغلي هم په د سیمه کې چې افغانستان او نور ګاونډي هېوادونه پراته دي او روسیه هم لري هلته سرمایه‌ګذاري وکړي. روسیې کې اوس بدلونونه په دې حساب سره راغلي چې د آزاد بازار ته لاره پیدا کړې ده او دلته واقعا چې ټولنیز او اقتصادي او تجارتي فعالیتونه ډیر دي. یو هدف دا ده چې بیرته د افغانستان سره ځکه چې د روسیې شوروي په وخت کې د دې اړیکې درلودې هغه بیرته را احیا کړي او زما هدف د افغانستان د سفیر په توګه او د سفارت هدف دا ده چې موږ دوی وهڅوو چې په افغانستان کې سرمایه‌ګذاري وکړي او هلته هغه ذهنیت چې د افغانانو د دوی په برخه کې دا بدل شي. دا بله برخه دا ده چې مثلا هلته طالبان دي په افغانستان کې جګړه روانه ده او د طالبانو سره د سیمې هیوادونه چې دي هغوی اړیکې لري، تعلقات لري. دوی هم د طالبانو سره داسې وزن معلومیږي چې اړیکې ټینګې کړي دي او دوی وایي د روسانو. بله کوچي صاحب بالکل دا ستاسو د خبرو په امتداد غواړم دا پوښتنه وکړم. روسیې تر دې مخکې راساً د طالبانو سره ولیدل څوک چې ستاسو دولت ورسره مسلحانه جنګیږي. د افغانستان توقع څه شی ده؟ تاسو د سرمایه گذارۍ خبره کوئ چې اوسه پورې روسیه یوازې د امن خبرې کوي چې دلته وایي داعش ځای پیدا نه کړي. د افغانستان د دولت توقع څه شی ده چې په لنډ وخت کې عملاً څه همکاري وکړي؟ د افغانستان هدف دا دی نه یوازې د روسیې نه د دغو ګاونډیو هېوادونو نه د هغو هېوادونو نه چې د روسانو سره اړیکې لري چې دا اړیکې وشلول شي، قطع شي او طالبان هڅوي چې په مخامخ ډول سره د افغانستان د دولت له استازو سره کینی او داسې افغاني ډیالوګ رامنځته شي چې د حل لاره ورته پیدا شي. روسان هم دا خبره کوي چې زموږ هدف دا د طالبانو سره چې کومې اړیکې موږ لرو او تماسونه لرو دا د دې معنا نه لري چې موږ طالبان په رسمیت پیژندلي او موږ د طالبانو سره مرستې کړې دي. هدف دا دی چې موږ هم په دې ناستو کې چې مخکې له دې نه د افغانستان او د چین او د پاکستان او د امریکې په منځ کې څلور اړخیزې ناستې وشوې او روسیې برخه نه درلوده. دوی غواړي چې خپل حضور په دې برخه کې څرګند کړي. کوچي صاحب سمه ده که چېرته غواړي حضور څرګند کړي، په افغانستان کې ناټو حضور لري، په افغانستان کې اروپایي ټولنه کومک کوي، په میلیونونو ډالرو بازسازي کوي، متحده ایالات تر ټولو لوی تمویل کوونکی دی، بیا ولې د دوی استازي نه دي بللي؟ دې کې خو هېڅ شک نشته. د افغانستان خلک د افغانستان د حکومت او واکداران د امریکې له دولت نه ډېر ممنون دي، خوشحاله دي. موږ په د اقتصاد په بیا رغونه کې دوی کومک کوي، موږ پوځونه راته روزي. که دوی مرستې نه وای افغانستان د بانکرپسي سره مخامخ و. دې باندې خو دوی پوهېږي زموږ دپاره امریکا د نورو ټولو هېوادونو نه جواب نه واخیست. بله کوچي صاحب یو لنډ نظر ستاسې اخلم. فکر کوئ چې روسیه په لنډ وخت کې د طالبانو په شمول او د افغان دولت مخامخ داسې زمینه جوړه کړي چې د سولې دپاره تاسو سره کار وکړي چې طالبان پخلا کړي؟ داسې تمه لرئ؟ دا تمه خو د افغانستان دولت هم لري، د افغانستان خلک هم لري، خو په شرط د دې چې دا خلک چې روسان او نور موږ او تاسو ګاونډي هېوادونه مثلا ایران، چین، دوی که په رښتیا سره وغواړي چې افغانستان سره مرستې وکړي نو طالبانو سره د اول مرستې نه کوي.
د باندې موږ نه پوهیږو چې څومره مرستې ورسره کیږي، خو داسې ویل کیږي چې دوی مرستې ورسره روان دا د قطع کی او دوی د هغه هوڅوي تشویق دي کی وادار دي کی چې مخ د افغانستان د دولت ناسته وکړي. دا افغانستان هدف ده، زموږ هدف ده او موږ بیا نه غواړو چې د روسانو سره په جګړه کې شو. دوی هم پوهیږي چې کومه جګړه چې دوی په افغانستان کړې ده دا اشتباه دا باید ونشي، د جبران باید وشي. بله، په مسکو کې د افغانستان د دولت لوی سفیر ډاکټر عبدالقیوم کوچی کورم ودان، ستاسو نه ډیره مننه چې تاسو خپل وخت موږ ته بیل کو. مننه.